که امریکې ته پته ولګېږي چې د پښتنو دا بچي په پیسو رضا کېږي که نه نیمه پښتونخوا به انګرېزانو بولي. زما دا خبرې په تاسو بد هم لګي. داسې خبره مې دې پورې کوله چې داسې ګستاخي په پښتو کې کوئ که نه. اجاز احمد صاحب هم وایي چې زمونږ پښتانه چې کوم دي نو کرکټ کې ډېره حصه اخیستې ده. که څوک وایي بس مونځ کوي او مطلب په جاهلو کې اچولي که نه. بله دا خبره ده چې طارق جمیل صاحب هغه هم وایي چې دا پښتانه د دین نه داسې واخیستې که نه. هله عالم دی. او بله دا خبره ده چې یره مونږ ډېر سپک خلک یو په خدای کې. چې کومونه هغه تللي دي دا اوس خو ډېر دلګان راورسېدل. بله مې دا خبره کوله چې د دې نه پس کوم خلک راځي هغوی وایي چې زمونږ داسې مشران تېر شوي چې به دا بل کار کوه.